چې د کله نه پیدا دي ایسمه کې تلګي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ کې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدای دا خو یا مونږ ور پرې ده چې لاندې وګورو او یا لپاس راواله چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچانه کوي ایک چانه نشي کوي د څومره حسینو او د کوم کمالات مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نشوه دی او هغه ولدا جواب ورکړي یو خدا چې حسن یوسف دم عیسا ید بیضاداری آنچ قربان همدارند تو تنها داری یا رسول اللہ دی یوسف کو خالد مخستوالے د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے لئے منلو پرکار دے کولو آنچ خوبان همدارند تو تنها داری پتول معشوقوں کی چتسمر خاصیت نبی یا رسول اللہ خاصیت یا واضح پتا کرے بل بزرگ نہ پیغمبر دو حسن تپوس شو اگر دا تپوس مانا مکوئی دا تپوس جبرائیل نہ ہو کئی جبرائیل نہ وہ جبرائیل اور رسول اللہ تک قتل اور ہوئے چھے آفا کہا گردید ام آفا کہا گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ دا دنیا محبوبان و معشوقین ہو کہتے لیکن تپ قلعہ تبل سے دیا دا تپوس دی دی عائشین ہو گئی دسور لسن اس پوگ مائی دا سرداری کونین پکٹ کے پروتے دی دی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکلس پوگ مائی تا قتل کلب میں چہرہ انوار دا جناب رسول اللہ تا قتل چې د چهره تبه وکړه نو سپوږمۍ براته ته تخکارې دلا باشا نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکو چې اسمانونو ته راشه دغه ځاینا بیا پورته یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي علماء محققین لکھی چھے خدای با پدی پوئی بھی چھے دغا زینا چھے حضور علیہ السلام دا بیت المقدس نا پی سور آسمانونو تتلے چھے دا زینت سا شے دے بعض علماء متاخرین وائی چھے زینا داسی او سورلی وا لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفتونه وګورئ باقی د زینې اصل حقیقت څه حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې آسمانونو ته تک چې دی آپ زینه کې شوی دی او زینت څه شو او دې خدای پوهې دی چې دا څنګه سورلی وه عزیزانو بیا یو شپه او په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وه نو د سترګو په رب کې د اسمان اولې دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکه ټول په استقبال کې ولاړې دي اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو ازدانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل
چې پیغمبر په دې جسم عنصري زینده باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چا اسمان ته خدای زینه را لګلې چاوا خدای یو څنګه ماته ویا کالجی الکو ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو دې پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بو تیرا جمعہ ما دلتا خبر پریخوا چی جہنم ته بو او په دغه سیر کې جبريل ورسره جنت ته بو دا جنت ته وګوره علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمو کوم کې دی شي والله اسمانونو ته ولې بوتلو دومره لوی تکلیف ولا ور نو دا غي جوابونه ډېر یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړی او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر ستا د امت سره ما خرید او فروخت کړی دی ستا د امتیانو ځان او مال ما غسته دی او د هغې په بدل کې مې جنت ورکړی نو پیغمبر راشه ستا د امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې مې کوم جنت ولا ورکړی دی نو وی ګوره خوښې کړه چې امت له دې خوښم دی ورکړی تاسو خیر نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم باور چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستا د امت لپاره شوي دي چې دا دې خوښم دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چې ننوت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یوه کمره دا د ملغلره ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې نه لګي غټو د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غیر دننه د کمرې یو کمره به د یو ملغلره نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله به شپېته ملي د یوې ملغلرې کمره او دا غیر پلنواله چې دی هغه به شپېته ملي او چتواله پرېږده چا بچو دا د یوه کمره بیا د دالانونو ستنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجد وي عزیزانو د هغې هغه سیمټ چې کوم هغې کې لګېدلي دي علما لیکي چې هغه به داسې سیمټ او خاوره وي چې هغې کې لګېدلي چې ستا زندګي پکې به بس ځکه چې هغې نه وروسته خو مرګ بیا شته نه که نه چې ته پکې نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستري چې کومې دي هغې نه به د مشکو د عنبرو خوشبویانې راځي دا به نه چې نن خوشبویي ولګوه او سبا یې بوی لاړ یا سپرې مرې په ځان وکړه او سبا یې سپرې راوتي دي صاحبه په 300 روپۍ 400 روپۍ یو سپرې ده نو عزیزانو زما عرض دا و چې جنت ته خو پیغمبر خدای بوتلو چې دې امت دپاره یې پټ کړه خو آیا دا امت به وي چې دا به هغې جنت ته ځي چې کوم پیغمبر ورته خوښ کړي ټول عمر درش پېته کاله په درش پېته کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شوی په 40 کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کاله